أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. دغه ورځې میاشت د رمضان ده، هغه چې نازل شوی دی په هغې کې قرآن. رمضان د میاشتې ډېر فضایل دي چې هغه موږ بیان کړي، خو غټ فضیلت یې دا دی چې الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې قرآن نازل کړی. او دا د فائدې خبره ساتي چې آسماني کتابونه د په روژه کې نازل شوي. د روژې فضیلت دی چې نور آسماني کتابونه په دې کې نازل شوي. بیا په روژه کې اخرنۍ لشپې چې دي چې پای کې ليلة القدر شپه ده، نو په دغه لسو شپو کې قرآن نازل شوی دی، او په دغه لسو کې په هغه شپه چې کومه د ليلة القدر شپه وه، ان انزلناه فی ليلة القدر. خدای قرآن خو یو پر نه دی نازل شوی، نو څنګه الله وایي چې ما په روژه کې نازل کړی دی؟ نو جواب د هغې دا دی چې دا قرآن الله یو پیر د دنیا د اسمان ته راکوز کړی، بیا لږ لږ په 30 کالو کې نازل شوی دی. نو دلته مطلب دی چې الله د دنیا اسمان ته په روژه کې نازل کړی. یا مطلب دا دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه ده چې په دې کې د قرآن نازلېده شروع شوي دي. اولنی آیتونه اقرأ باسم ربک الذي خلق، دغه 15 آیتونه د سورة العلق دا په کومه میاشت کې نازل شوي دي؟ دا د رمضان په میاشت کې. نو دغه میاشت کې د قرآن د نازلېده شروع شوي دي. هدى للناس، چې هدایت دی د خلکو د پاره. قرآن کتاب د هدایت دی. وبینات من الهدى والفرقان، او ښکاره خبرې د هدایت دی، او د فرق کوونکي په منځ د حق او د باطل کې، یا او د جدایي راوستو په منځ د حق او د باطل کې. الله دوه پیرې دا خبر وکړي چې د قرآن هدایت دی. نو په یو ځای کې دوه پیرې څنګه وي چې هدایت ته؟ نو د اولني هدایت نه مراد دا دی چې د قرآن کې هدایت پروت دی د عقایدو، عقیدې د خلکو برابرۍ. د دویم وبینات من الهدى، هدایت پکې پروت دی په احکامو کې، مسلې خلکو ته بیانې. نو که ته دا غواړې چې زه نیغې لارې ته ورسم، نو ته به د قرآن مضبوط رانیسي، الله به د توحید وښیي، او بیا به درته هغه مسلې ټولې وښیي کومې چې دین سره تعلق ساتي. فمن شهد منكم الشهر فليصم، نو څوک چې حاضر شو ستاسو نه دې میاشت نو روژه دې ونیسي. یا فمن شهد منكم الشهر فليصم، نو څوک چې ویني ستاسو نه دغه میاشت نو روژه دې ونیسي. دلته دا مسله راځي چې آیا سعودي عرب چې سپومۍ ویني نو موږ ټول به ورسره روژه نیسو که نه؟ هر ملک دپاره خپل رؤیت دی. نو دا مسله ما تفصیلا بیانه کړې ده، د روژې احکام او مسایل چې ما بیان کړي دي، نو هغه تفصیلي بیا دلته نشم کولی چې وخت به ډېر غواړي. خو مختصر دا داسې ده چې دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا اختلاف د مطالعو دا معتبر دي او که نه دي. کوم چې وایي چې معتبر دي، نغوی چې هر ملک به خپل رؤیت باندې یقین لري او د هغې سره به روژه نیسي، او کوم چې وایي چې معتبر نه دي، نغوی چې نه د سعودي عرب سره به روژه نیسي. زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو دا معتبر دي، او الله موږ په دې نه یو مکلف کړي چې سعودي عرب کله روژه نیسي نو تاسو ورسره نیسئ، چې سعودي عرب اختر کوي تاسو ورسره اختر کوئ. هغې باندې یو دلیل دا دی، ګوره الله وی فمن شهد منکم الشهر فلیصم، په تاسو کې چې څوک ټکي ته ګورئ ښه، په تاسو کې چې څوک سپومۍ ویني نو روژې دې نیسي. خیالم دی؟ نو مطلب دا راووتو چې چا سپومۍ نه ده لیدلې هغو دې روژه نه نیسي. چې سپومۍ دې ولې اختر کا، سپومۍ دې نه ده لیدلې ما اختر کوه. او د کریبه روایت په صحیح مسلم کې عبدالله ابن عباس چې عبدالله ابن عباس سره په مدینه کې
ځان له په سپومۍ باندې اعتماد او په شام کې معاویه رضی الله عنه هغه ځان له اعتماد او د دوی په منځ کې فرق و. د شام د سوریا او د مدینې په منځ کې څه فرق و. نو بیا خو پکار و چې د دوی روژه او اختر سوی دا یو وي. زما د ذهن کې یو خبره پرته ده ډېره ناشنا خبره چې دا مسلې خو اوس د مولیانو ډېرې ګرمې کړي چې د پاکستان روژه به د سعودي سره یې که نه وي، د افغانستان روژه به د سعودي سره یې که نه وي. نو دا ډېر پکې داسې وایي روژه به د سعودي سره نیسي او زمونږ د خپل ملک پر هویت باندې یقین نشته او چرګانې ویني او مونږ وایي روژې به نه نیسي او دا خبرې جوړې کړي او په یو کور کې دنه 3 اختر او 3 روژې کېږي او 2 اختر او 2 روژې. زه یو سوال دا کوم چې اوس خو موږ ته په اسانۍ سره پته لګي چې په سعودي عرب کې روژه ده که بوزه ده. پوخا زمونږ نیکونه چې وو هغو ته به څنګه پته لګېده چې په سعودي عرب کې روژه ده که اختر دی؟ هغو ته څنګه پته لګي؟ ټلیفون نه و. په دغه باندې به خلک تلو راتلو په اوښانو په خرو په اسونو باندې به راتلو مکې ته په میاشتو کې به په کلونو کې به حج ته رسېدو. نه قبیل فرض یو سړی راوځي دې لپاره چې دا معلوموي چې سعودي عرب کې روژه شوې ده که نه، نو دی خو چې رارسي غټ اختر به هم تېر شوی. ټلیفون نشته، ټي وي نشته، ډش نشته، انټرنیټ نشته، خط که لیږي را لیږي په کلونو په میاشتو کې رسي. نو زمونږ د مشرانو ته به څنګه پته لګېده؟ خپل سپومۍ ته به کتو. همدغه طریقه صحیح ده، دغه طریقه صحیح ده او اختلافات جوړول نه دي پکار. دا اوس به فائدې ده ساتي. اوس یو ملک دی او دا غزي علما دا وایي چې د سعودي عرب سره به روژه نیسو او ستا زړه په دې مطمئن دی چې نه موږ به خپلې سپومۍ ته ګورو. خو دلته ټول خلک د سعودي عرب سره روژه نیسي نو ته به اختلاف نه جوړې، ته به د هغوی سره روژه کې. دا به کې بیا بله فائدې ده ساتي. اوس افغانستان کې زمونږ افغانیان رونه چې دي هغوی سعودي عرب سره روژه د سعودي عرب سره اختر او ته افغانستان ته لاړې او په دې خبره ته مطمئن چې نه موږ له پکار چې خپل سپومۍ وینو. خو هلته افغانستان کې خو ټول خلک د سعودي عرب پر هویت باندې اعتماد کوي. نو ته به هلته به دا قصې نه کوي چې څنګه ولې او داسې، بلکې د هغوی سره به اتفاق کوي. یا پاکستان ته یو افغانی راغی او ویې کتو چې دا خلک خو دلته وایي چې موږ سپومۍ وینو او د دې په دې باندې زړه مطمئن دی چې نه موږ د سعودي عرب سره روژه نیسو. خو دلته ټول خلک د سعودي عرب سره روژه نه نیسي، بلکې انتظار دی چې کله به دا خلک اعلان کوي چې موږ سپومۍ لیدلې ده. نو دې به اختلافات نه جوړوي، د هغوی سره به اتفاق کوي. او ځکه دا سخت ټکی به نه وایم، کېدای شي بعض خلک رانه خفه شي، خو دا بعض ناپوهه په ټول علاقه کې 3 کسان به 3 وی موږ روژه نه نیسو، یا به 3 کسانی وی زموږ روژه ده، او یا به 3 کسانی د هغوی به اختري. ته به حیران شې د الله بندګانو که تاسو د خپله خبره مضبوطه مخکاري. خو رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وایي؟ الصوم یوم یصوم الناس. وی روژه په هغه ورځ ده چې خلک یې ونیسي، چې ټول یې ونیسي، او اختر په هغه ورځ ده چې ټول خلک یې اختر کړي. مطلب د دې حدیث دا دی چې اختلافات به څه نه پیدا کوي. تاسو اوس په دې مسله باندې ورسېدئ. بیا دلته مسله دا راځي چې د عرفات ته ورځې سره به څه کوو؟ چې تا ووایي چې سپومۍ ده، نو بیا د عرفات ته ورځې سره به څه کوو؟ عرفات ورځ کې سعودي عرب کې خلک چې دی په 9 تاریخ باندې عرفات ورځ کې ولاړې او غالبا زموږ په پاکستان کې په سبا 9 تاریخي. نو د روژې به څه کوو؟ جواب دا دی چې روژه به سبا نیسي. سړی چې عرفات کې خلک ولاړ دي، نو ته څنګه دا خبره کوې؟ موږ دا وایو عرفات د 9 تاریخ ته وایي چې په هغې پسې سبا له اختري. نو ستا ناشنا عرفات ته روژه دې ونیوه او سبا پکې بیا اختر شتي، اختر بیا بله ورځ دی. دا کوم عرفات شو؟ دا کوم عرفات ته ستا ده چې روژه دې ونیوه او سبا له پکې بیا اختر نشتی او بله ورځ بیا اختر دی؟ نو په عرفات پسې خو سم داسې اختر راځي. بل دا چې په حدیث کې د الفاظ راغلي دي رسول سم 9 ورځ ویلې ده، 9 ورځ. نو دا 9 تاریخ له اعتبار دی
پاکستان کې، انډیا کې، افغانستان کې، نه هم تاریخ ته ګوره، دا ستا د عرفات ورځ ده، دا ستا د عرفات ورځ ده. او ما په دا خبرو وکړه چې سبا له ستا اختر ولې نشته. که ته دا وې چې عرفات زمونږ یو دی، چې دلته عرفات هلته عرفات دی، نو بیا ته د سبا له بیا اختر که داسې ده که نه ده؟ ځکه چې په سبا له بیا په سعودي کې اختر یو د دا اختر نه. په دې مسله پوه شوئ؟ ما پکې لږ تفصیل وکړو دې لپاره چې موږ پرې پوه شو، ځکه دا مسلې اهمې دي. بل دا چې روژه روانه ده، الله سبحانه وتعالی د برکتي میاشت موږ ته راورسوي او الله دې ته موږ ورسوي. نو دې قسمه مسلو بیا خلک تپوس ډېر کوي. ومن كان مريضا او على سفر، او سوق چی نا جوړی ای په سفر باندې، فعدة من ايام اخر، نو په د باندې شمارل دي د نور ورځو. دا مسلم چې مخ کې تیر شو. يريد الله بكم اليسر، غواړي الله ستاسو د پاره آساني، ولا يريد بكم العسر، الله غواړي ستاسو د پاره ګراني. کله دې څه ویلې کمرې یو کچوي خروجي بني سي څومره بګرانه وي. الله به کې بعضو خلکو ته اجازه ورکړي چې خیر ده. ولتكملوا العده، او دې د بار چې تاسو پوره کړئ شمار. ولتكبروا الله على ما هداكم، او دې د بار چې لوی بیان کړئ د الله په هغه طریقه چې تاسو ته خولې ده. ځکه سنت طریقه دا ده چې کله د روجي اخرنی ورځ نور ډوب شي او د اختر شپه شروع شي، نو ته به تکبیرات به بیا وې، د سبا د اختر منځ پورې به تکبیرات وې. د کسین چې الله لته ویلي تکبروا الله، او چې تاسو لوی بیان کړئ د الله چې دومره اوچت نعمت په تاسو باندې پوره کو، روغ رمټ صحت درکو، د روجي تاسو اخر ته ورسول. الله اکبر. اوس ته یو سورې پاتې لري، پته نه چې رسو کنه برسوت، او به چې وته ورسوم نو ګره دا پته نه چې اخر ته برسو کنه برسو. نو چې یو سړی وته ورسي او بیا اخر ته ورسي، نو دې بد الله لوی نه بیانې چې دومره اوچت نعمت ول الله ورکو. ولعلکم تشکرون، او دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، او کله چې تپوس کې استانه بندگان زما په بارکه، نو یقینا زنیږدې یما، زنیږدې یما. الله وی خدلته د نږدې مطلب دا نه دی چې الله ذات په هر ځکه دی، الله ذات په عرش د پاسه دی، الله ذات په عرش د پاسه دی، او علم په هر ځکه دی. نو د الله ذات په هر ځای کې نه، او دا لازم نه ده چې الله وایي زه تاسو سره یم، بس الله ذات په موږ سره. لکه کله کله پلار بچی ته ټلیفون کوي د ملک نه، وایي یریږم زه تاسو سره یم، یریږم زه تاسو سره یم، هغه سره یې پاتیم نه وسره. نو دا لازم نه ده چې زه تاسو سره یم، مطلب دا چې ګډون دی چې دی به د هغوی په منځ کې دی. او دې ویل چې الله په هر ځای کې دی، دا خو د قرآن او حدیث خلاف عقیده ده. خو د الله بې ادبي څومره ده چې اوس الله دې چت لاندې دی، او الله په هغه ځای کې هم دی چې هلته ګناه کوي، فحاشي پکې کوي، او د هر ځای کې دی، نه د میز لاندې، د کرسۍ لاندې، دا څومره بې ادبي شول. په ګاډي کې دننه دی، او ټول بې ادبي ده. نو د الله علم په هر ځای کې دی، د هغې په اعتبار سره الله وایي چې زه تاسو ته نږدې یم. اجیب دعوة الداعي اذا دعان، قبلوم دعا د دعا کوونکي کله چې دعا غواړي زمانه. خبره د روجې د میاشتې روانو، نو بیا پسې د دعاګانو خبره شو. ولې؟ ځکه چې روجه میاشت د دعاګانو ده، ځکه به سي دعاګانو تذکره وکړه. فليستجيبوا لي، نو دوی دې خبره ومني زما، وليؤمنوا بي، او ایمان دې راوړي په ما باندې، لعلهم يرشدون، دې دپاره چې دوی په سمه لار شي.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حلال کړی شوی دي ستاسو دپاره په شپه د روژې کې یوځای کېدل د خپلو ښځو سره. د اسلام په شروع کې دا مسله وه چې څوک د روژه ماتي نه بعد اوده شو نه په ده باندې خوراک څښاک او د ښځې سره کوروالی دا پیسه شو حرام شو د سبا روژې ماتولو پورې. لکه اوس ته کور ته راغلې تراویح دې وکړې او خوب درغلی دی اوده شوې چې اوده شوې نو ته اوس د ښځې سره کوروالی نشي کولی خوراک څښاک ته نشي کولی اگر که سحر لا نه دی راختلی. دا د اسلام په اوله کې دا مسله وه. بیا پکې واقعه راغله د قیس ابن صرما الانصاري رضی الله عنه. دا یو صحابي و غریب د پټي نه راغی ستړی کور ته په روژه کې ستړی راغی غریب. نو ښځې ته وایي چې بس روژه ماتې تیاره اوس هم ستړی شوی یم یا خوراک تیاره اوس ستړی شوی یم. نو دا ښځه د خوراک په تیارولو کې مصروفه شوه. نو دا غریب په انتظار کې اوده شوی او هلته دې سخت وږی شو تږی شو او بس اوده شو. نو ښځې په ډېر افسوس وکړو اوده پروت و هغه په حق حال کې هغه سحر کو او بیا د سبا د روژه ونیو نو سبا له بې هوشي راغله. نو الله سبحانه تعالی د آیت نازل کو. دغه شان عمر فاروق رضی الله عنه او کعب الانصاري رضی الله عنهما د دوی نه په غلطۍ سره جما وشو نو دواړه بیا ډېر خفه وو. دغې جلته اوده شو بیا کوروالی دې په غلطۍ سره وشو بیا خفه وو. په رسول صلی الله علیه وسلم الله سبحانه تعالی د آیتونه نازل کړو. دواړه حکمونه الله بدل کړو الله ثاني راوسته. الله وایي چې حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د روژو کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره که اوده شوی او که نه وي اوده شوی. د الله دې اسانتیا ته ګوره ځه که دا زمونږ دپاره یو څومره به ګرانه وي. هغه روجې ته د بعضو چې دی روجه راشي د مخ نه بډې وایلي ته به وایي چې تندر راولي توپان یو بیا روجه راله وایي. د بېدینه خلک ډېر سخت خرابېږي دې روجو ته چې بیا له دا حکم وي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. هغوی ستاسو دپاره جامه ده او تاسو د هغوی دپاره جامه. ښځه خاوند په یو بل پټي که نه نو ځکه ورته الله جامه ویلي. دا جامه چې ده دا لباس د ده نه ته ستر کې یو کس ته ستر نه کې. نو دغه شان د دې ښځې خاوند د یو بل نه ستر داتې نشتي ځکه الله لباس ویلی. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الله ته معلومه وه چې یقینا تاسو په خیانت کې اچوئ ځانونه خپل. یعنې الله ته پته و چې تاسو دا حکم نشئ پوره کولی ګرانه وه په تاسو باندې. فتاب علیکم وعفا عنکم. نو مهرباني وکړه په تاسو باندې او معافي وکړه تاسو ته. فالآن باشرون. نو اوس نزدېکت کوئ د خپلو بیبیانو سره. بس اوس تاسو خپله مرجې روژه ماتې هم وکړو کوروالی کوئ. وابتغوا ما كتب الله لكم. او لټوئ هغه څه چې لیکلي دي الله ستاسو دپاره. نو بعض علما وایي چې دلته مطلب دا دی چې بچي د ښځو سره کوروالی کوي ځان دپاره بچي لټولو دپاره. او بعض علما یې ناشنا دغه کوي چې وابتغوا ما كتب الله لكم یعنی عبادتونه کوي د الله رضا لټوي. نو مطلب دا شو فالآن باشروهن. اوس د خپلو بیبیانو سره کوروالی کوي. وګورئ الله رضا د نه پاتې نشي. داسې نه چې الله اجازه درکړو تاسو کوروالی ده کار ووایئ. اوس الله اجازه درکړو خدا مطلب دی د روژې مبارکه میاشت ده تهجد پکې وکړه جومات ته راشه تراویح وکړه د قرآن درس ته کښېنه د علم په محفلونو کې کښېنه. نه الله اجازت را کړی دی
نه الله وایي چې نه داسې به هم نه کوې صحیح ده چې اجازت دی خو چې کوم غټ مقصد دی هغه دنه هېر نه شي. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر او خورئ او څکئ تر دې چې ښه ښکاره شي تاسو ته تار سپین د تار تور نه د سحر. تور تار نه څه مراد دی؟ شپه او سپین تار سحر. دا هغه وخت پورې الله خوراک څښاک کولی شي. ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پوره کوي روجې تر شپې پورې نور ډوبېدو پورې بیا روجې نیسئ. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد او نږدې کېږئ مه د ښځو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې په جوماتونو کې. داسې کې مسله د اعتکاف ته د اعتکاف ته مسایل ما تفصیلا بیان کړي خو داسې کې صرف یو دوه فایدې به درته بیان کړم. اعتکاف دې ته وایي چې انسان جومات په ځان باندې لازم کړي د څه وخت دپاره چې زه به په دې کې د الله بندګي کوم یوازې به ناست یم. ناولنی مسله المساجد ویلې دی اعتکاف په جوماتونو کې کیږي. د زنانو اعتکاف د پرم جومات شرط دی او دا کمزوري خبره ده د هغه مولیانو کم مولیان چې دا وایي چې زنانه دي په کور کې دننه ځان له یو کوټه خاص کړي او هغه د اعتکاف هلته کوي. نه دلته الله مساجد ویلی دی جومات یې ویلی دی. د جومات ځان له احکام دي د کور د کوټې ځان له احکام دي. وانتم عاکفون فی المساجد په جوماتونو کې. بله مسله زنانه ته نږدېکت د اعتکاف په حال کې دا حرام دی. لاس ورسره لګولی شي خبرې اترې ورسره کولی شي دا هېڅ خبره نه ده خو نږدېکت او کوروالی او شهوت په دغه سره نږدې کېده دا حرام دي د اعتکاف په حالات کې. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره خبرې کولې د اعتکاف په حال کې. بل دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو به هم خیمې لګولې د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې د اعتکاف دپاره. د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه چې د پاکې بیبیانې تاسو لیدلې زیاتې نشتي نو چې هغوی جومات کې خیمه ولګوله دا دلیل دی په دې باندې چې په کور کې اعتکاف نه کېږي. او که په کور کې کېدی نو دغه پاکې زنانه چېرته هم جوماتونو ته نه راوتې. لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې د زنانه غوره مونځ په کوم ځای کې دی؟ په کور کې. نو بیا به داسې ویلی وی چې دلته خیمې مه لګوئ د زنانو غوره اعتکاف په کور کې دننه دی خو اعتکاف دپاره جومات چې دی دا شرط دی. تلك حدود الله فلا تقربوها دا الله پولی دی بس منږدې کېږئ دې ته دې پولو ته منږدې کېږئ په ماتولو. كذلك يبين الله آياته للناس دغه شان بیانوي الله آیتونه خپل خلقو ته لعلهم يتقون دې دپاره چې په دوی کې تقوا راشي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل او مخورئ مالونه د یو بل په خپل منځ کې په ناروا طریقو سره. موږ وی کنه الله به دا بیانوي چې د ملک او د معاشري اصلاح به څنګه کې د هغې دپاره یو اهمه خبره دا ده چې په ناروا طریقو سره به مالونه نه خوړی کېږي نو د معاشري اصلاح به وشي. چې په کومه معاشره کې په ناروا طریقو سره رشوت غلطې سوداګانې حرام شي نه خرڅولی کېږي غلا لوټ مار غصب په زور باندې ځمکې نیوی کېږي په زور د خلکو نه مالونه اخیستی کېږي ډاکې پکې اچولی کېږي رشوتونه ټول چلیږي هغه ملک او علاقه کې به اصلاح څنګه وشي؟ الله وی چې مالونه به نه خوري په ناروا طریقو سره. وتدلوا بها الى الحكام او مولی دا مالونه مشرانو ته لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم دې دپاره چې تاسو وخورئ یو حصه د مالونو د خلکو نه په ظلم سره. وانتم تعلمون او تاسو پوهېږئ. مطلب دا دی چې دا پیسې بعض خلک څه چل کوي پیسې وچلوي مشرانو له پیسې ورکي نو د خلکو مال وخوري. په دې څوک مثال لا کولی شي؟ وکیل له رشوت ورکي نو څه به وکړي؟
هلکه ښکلی مثال واضح مثال به دې شي وایو چې اوس تا د بل سړي په ځمکه باندې اختلاف دی مسله ده چې ځمکه زما ده تا ته ښه پته لري چې ځمکه زما نه ده خو تا پیسې وچلولې مشرانو ته او هغو ته دې ووایي چې دنه د ځمکه ونیسئ او مال یې راکئ هغو بس فیصله وکړه چې د ځمکه ستا ده ظلم وشو. الله وایي چې داسې به نه کوئ. يسألونك عن الأهلة دوی تپوس کوي ستانه په باره د میاشتو کې. صحابه کرامو یو څو تپوسونه کړي وو چې قرآن کریم کې الله ذکر کړي دي او جوابونه یې ورکړي. یو تپوس دا و چې د میاشتې د وړوکوالي او د غټوالي څه حکمت دی. یعنې د میاشتې په اوله کې راوخېږي صحیح بلکل نری بیا غټیږي پوره شي نو بیا نری کېږي. نو دې څه مطلب دی؟ الله جواب کوي قل هي مواقيت للناس والحج. تورته وایه چې دا خو وختونه مقرر شوي دي د خلکو د فایدو دپاره او د حج دپاره. د دې کې غټې فایدې دي. میاشتې به معلومیږي اوس کمه ورځ ده کمه نه ده. دغه شان د حج هغه میاشتې په معلومه چې پلاني د حج میاشته د روزي میاشتې په معلومه په دې کې غټي فائدې. اوس الله سبحانه وتعالی په یو رواج باندې رد کوي چې دا په عربو کې وو او هغه دا چې کله به د کور نه ووتو د حج د پاره او بیا به کور ته ضرورت راغی نو که واپس بشو لکه کور کې سکار او غیله براغه واپس نو چې واپس براغه نو کور ته به د دروازې په طرف نه داخلېدو بلکې د شا په طرف به داخلېدو. د کور په شا په طرف باندې به تر واوړېدو لپاس او دا بدعت هغوی عبادت ګڼو چې موږ دومره اوچت خلک یو ځکه چې یو پیر د کور نه ووتې د حج دپاره نو ته څنګه بیا په دې دروازه راځې او تعالی حج نه دی کړی نو د ځان نه پکې دا طریقه جوړه کړه چې په شا باندې بیا راواوړه کور ته. الله په هغې باندې رد کوي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها او ندني كدا چې تاسو راځئ کورونو ته د شاګانو د غینا ولكن البر من اتقى مگر نیکی خدا ده چې څوک یریږي د الله نه. اصل نیکی دا ده نو د الله نه یره نشته کور ته به شا طرف راوړو زه نیک سړی یم. واتوا البيوت من ابوابها او راځئ کورونو ته د دروازو د غینا. بعض علما دا فائدې ذکر کوي چې دلته مطلب دا دی چې هر کار چې کوې نو په هغه نیغه لار وله راځه کومه لار چې نیغه ده په هغې وله راځه. کارونه په خپلو صحیح طریقو سره کوئ چې مال اخلي نو په حلاله طریقې اخله. روجي نیسي د ورځې به نیسي د شپې نه. که بیبیانو سره کورواله کوې نو د مخې د طرف نه د شا د طرف نه نه. که تپوس کې نو د علماو نه به کې د جاهلانو نه نه. ټولې خبرې به دې کې دننه راغلي. واتقوا الله لعلکم تفلحون او ویریږئ د الله نه د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. اوس دا قوانین خو الله بیان کړو خو که څوک دا قوانین نه مني او اسلام ته غاړه نه ایږدي د هغوی انجام وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي په لار د الله کې الذین یقاتلونکم دا کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره ولا تعتدوا او زیاته مکوي. په دې آیت کې دنه یو څو خبرې. اولنی وقاتلو جهاد کوي یعنی د جهاد فرض کېدل لازم دي چې فرض کېدل ثابت شو. جهاد به د چا سره کې الذين يقاتلونكم چې تاسو سره جنگ کوي مطلب دا چې اسلام ګوره د ځان نه جنگونه نه غواړي خو چې تاسو سره جنگ کوي تاسو سره کوي. درېمه جهاد به د چا دپاره کې فی سبیل الله د الله دپاره به کې. څلورم ادب دا شو ولا تعتدوا او جهاد کې هم زیاتې نه کوي. ګوره
دومره زیاتې کولی شي څومره چې تا سره وشي خو د هغې نه زیات نشي کولی. ان الله لا يحب المعتدين، یقینا الله مینه نه کوي د زیاتې کوونکو سره. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، او وجنئ دوی لره چې چېرته ومومئ دوی. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، او باسئ دوی د هغه ځای نه چې تاسو یې چې ویستلي یئ. کم ځای دی؟ مکه ده. والفتنة اشد من القتل، او فتنه یا شرک ډیر سخت دی د قتل نه. که څوک د اعتراض وکړي په مسلمانانو چې تاسو څنګه قتل او قتال کوئ وجل کوئ، الله وایي چې دوی خو دا به تاسو ته وایي چې ولې جنګ کوئ، خو دې ته نه ګوري دوی چې شرکونه کوي د کفر کوي. دغه خبره دې نه غټه ده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، او جنگ مکوئ د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې، ځکه چې هلته جنګونه منع دي. حتى يقاتلوكم فيه، تر دې چې هغوی جنګ شروع کړي تاسو سره په هغې کې بیا کولی شي. ځکه چې دا خو داسې کار کول دي چې د هغوی دغه کار جواب ورکول دي، نو چې هغوی وکړئ تاسو یې وکړئ. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، نو که هغوی در سره جنګ شروع کړي نو مړه کوئ هغوی. كذلك جزاء الكافرين، دغه شان بدله د کافرانو ده. فإن انتهوا، بس که دوی منع شو، د څه نه منع شو؟ د جنګ نه یا د شرک او کفر نه توبه وایسته، د هغې نه منع شو، او یا جزیه قبول کړو چې نور جنګونه نه کوو. فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله ډېر بخونکی رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، او جنګ کوئ د دوی سره تر دې چې پاتې نشي فتنه، چې شرک بالکل ختم شي. د هغه وخته پورې به د مسلمانانو جهادونه رواني د چا سره؟ د کافرانو سره. او جهاد په دوه قسمه، یو ته جهاد الطلب ویل کېږي، بل ته جهاد الدفع ویل کېږي. جهاد الطلب هغه دی چې کافر په تا حمله نه ده کړې خو ته پې حمله کې، د دې لپاره چې دوی اسلام قبول کړي. نو د دې لپاره خپل شروط او آداب دي او طاقت غواړي. او دویم هغه جهاد دی چې هغه دفاعي جهاد دی، نو دا خو هغوی په تا باندې مسلط کوي، نو دا خو بیا په تا لازم دی چې خپله دفاع وکړي. ويكون الدين لله، او شي دین ټول الله لرا. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، نکه دوی منع شو د جنګ نه نو نشتی زیاتې کول مگر په ظالمانو. ته دوی منع شو بیا خبره ختمه شوه، خو که څوک بیا هم ظلم کوي زیاتې کوي نو د هغې جواب به ورکړی کي. الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت عزتمن په بدل د میاشت عزتمن کې ده. مطلب د دې دا دی د آیت صلح حدیبیه په موقع نازل شوی چې کله کافرانو د مسلمانانو مخه ونیوه او مکې ته دننه نه پرېښودو، عثمان دننه لاړ او هغه باندې وخت ډېر واورېدو، ناوخته شو. په د هغه د مرګ خبر راغی چې هغه خو مشرکانو وجلی، مسلمانانو د جنګ اراده وکړه. نو بیا د هغوی په زړونو کې هم دا خبر راغله، او مشرکان هم د اعتراض کوي چې دا څنګه دا خو د ذوالقعدې میاشت او ذوالقعده میاشت خو په هغه میاشتو کې ده چې په دې کې جنګ حرام دی، نو څنګه به دوی په دې کې جنګ کوي؟ نو الله وایي میاشت عزتمن په بدل د میاشت عزتمن کې ده، چې څوک پکې تاسو سره جنګ کوي تاسو سره جنګ کولی شي. والحرمات قصاص، او ټول عزتونه بدلی والدي، یعنی ټول عزتونه بدلی والدي برابر دي. که ستا عزت چا واغستو ته هم اغستی شي. د حرم عزت که چا خیال ونه ساتو تا سره جنګ وکړو ته هم ورشه بدل ترې واخله. عزت ته مال، عزت ته نفس، دې ټولو ته دا خبره شامل ده.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نو چا چې زیاته وکړو په تاسو نو تاسو هم زیاته وکړئ په هغه باندې په شان د هغې چې زیاته کړی دی په تاسو باندې د هغې نه زیاته نشي کولی خو چې څومره تا سره کړی واتقوا الله ويريقيد لنا واعلموا أن الله مع المتقين او پوشي چې یقینا الله ملګری د متقیانو دی وانفقوا في سبيل الله او مال ولګوي بلار د الله کې دې لپاره د مال خبر راوړه ځکه چې په جهاد کې مال لګولو ته ضرورت راځي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او مغرزوي خپل ځانونه په خپل لاسونو سره هلاکت دي شیله مورځي به کې تبعی ده نو باز علماء چې ته مطلب دري چې jihad م پرې دی ځکه چې کله تاسو jihad پرې خو نو تاسو په ځان په زور چې د هلاکت ته ورواچو او باز علماء چې د آیت عام دي هر هغه شی چې ته تبا کوي هغه تلاس مورا چوا ابو تابني حرام دي واحسنوا ونيك عملنا كوي ان الله يحب المحسنين يقينا الله من كيد نيك عمل كون كسرا دين بعد حج مساله راوړي د حج د مسلې د جهاد سره ولي راوړه جواب دا غیدري چې دا جهاد مطلب دې تکلیف تیرول کوشش کول مهنت کول نو په دې حج کې هم د جهاد د معنا دا به کې پرته ده بلکې عائشہ رضی الله عنها چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله تاسو سړي جهادون لذي منګ ولې نه زو موږ له اجازه تراکا رسول صلی الله علیه وسلم تاسو د لپاره جهاد شتي کنه لا قتال فی خو به کې جنگ نشتی الحج والعمره حج او عمره دم جهاد دی ګران کار دی بدن پکې ستړی کیږي مال پکې لګي نو ځکه دې کې مسله د عمره او د حج شروع شو واتم الحج والعمره لله او پوره کوي حج او عمره د الله د پاره حج او عمره د په ټول عمر کې یو پیر لازم دي چې کړه د انسان طاقت او په دې باندې د الله سبحانه تعالی په توفیق سره الحمدلله على ذلك په دې باندې ما تفصیلی بیانونه کړی د حج مسائل کې دې چې سوریدلی ناغه مسلې ووري تل د حج او د عمرې تفصیلی مسائل به تاسو ملو شي نو حج او عمره د یو پیر په عمر کې لازم ده د غیر زیات چې به تکې ناغه مستحب طریقه دغه نفلی حسابي دي ځکه لو چې حج او عمره پوره کړي د الله لپاره مطلب دی چې پوره کې په سنت طریقې سره کومه طریقه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د پاغه طریقې وکي حلال مال پکې ولګوي په خالص نیت سره وکي او د میقات نه شروع کوي او اخري کم ځبانی چې ختميږي غزي ته ورسوي فإن حصرتم نو کچرت تاسو منکړې شوي څه مطلب دی احصار دي ته چې دشمن ته منکی دې د بل څه د لاسه منه شوي لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې منکړې شوي دي فما استيسر من الهدي لازم د پتا سبانی هغه چې اسانه د قربانینا یو سروي بالاله ويختبا اخره او احرام با کولاو کې او دغه د زب کېدون مخکې به احرام دا بنه کوزه رسول سم دې چې کله واپس شو نبی رسول سم شي چلو کو ها سروي حلال کړو ويخته اخره احرامونه کولاو کړو احصار ته من کړی شو چې من کړی شو به دا کار کې ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله او مخروي سرونه خپل تر دې چې ورسیږي قرباني زید حلال ولو داغیته داغه وخت پوری سرونه نشي خريله فما كان منكم مريضا ناغسوک چې استاسونه نه جوړه او به ادم من راسه یا پاغه باندې تکلیفي داغه د سر دلاسه اوس یو سړی دی الله خو چې وختبه نه خري یو سړی د پسر کې سپږی شوی دی بل څه مسله وتراله او دې په محظوراتو کې واقع کیږي وا بیمار دی اوس بده سکه لکه کعب ابن عجر رضی الله عنه
داغه په سر کې سپږی شي او دومره شي چې لپاسه پر رواني په مخ راولې دي رسول چوری ته ته ډېر تکلیف ته وي رسول ډېر تکلیف ته رسول صلی الله علیه وسلم ویل سر وختلری کا احرام په حالت کې وختلری کا او د درې کارو کې چې هغه الله سبحانه تعالی دې کې خي درې کار دي هغه بکې ففدیه من صيام نو لازم د باغ باندې فدیه ورکول چې هغه درې روزي دي یا بدري روزي نيسي او صدقه یا شپږو مسکینانو د خوراک او نسکیا ګډاله ول دي د فدیه الاذى وي په دې درې کارونو کې چې کم ته اساني چې کم د اساني هغه وکا فاذا امنتم نکله چې تاسو په امن شي فمن تمتع بالعمره الى الحج نو چې فائدہ واغسته په عمره کولو کې د حج سره یوځه څنګه فائدہ واغسته حج تمتع کو او یا حج قران کو فائدہ واغسته کنه فمن استيسر من الهدي لازم د پد باندې هغه چې اسانه د قربانینا نو بقارین او متمتع باندې قربانی شتي کنه په مفرد باندې قربانی نشتی ځکه چې هغه دغه مزه نه دی اغستی کوم مزه چې دا واغسته دوه سره عمره مو کړه کنه فمن لم يجد بس کسوق قربانی ونمومي وسره غریب دی او حج تمتع کو یا حج قران کو نو دی به وسکی فصيام 3 أيام في الحج نروجيني ودي دري ورزي حج فورزوكي و7 إذا رجعتم أو ورزي كالجتا سوا الشيخ فلكور تلك 10 كاملة دا لسروجي دي پورا ثواب ولا دا لسروجي دي شوي لکه د قرباني هغه وکړه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا حکم دا غچا د پاره دی چې نه کور ولا دا اوسیدونکي په مسجد حرام کې یعنی مکه ولا د پاره د قرباني نشتی مکه ولا باندې قرباني نشتی د کوم خلک د کوم کور ولا چې په مسجد حرام کې اوسېږي نه غوې د پر د حکم نه دی دا چې کوم د بهر نه راغلي دي د غوې د پر د حکم دی واتقوا الله ويرجي دلنا واعلموا ان الله شديد العقاب او پوښي چې یقینا الله سخت عذاب والده دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو سلور کم 200 آیتونه موږ الحمدلله وی یوصل شپږ نوی آیت باندې درس ختم شو ان شاء الله سبب د یوصل ونوی آیتنا یا یوصل 197 نمبر آیتنا به شروع کو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوکي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.